السلام علیکم. زه عارف سلطان عارف مخاطب یم د پښتو ادبي ملاقاتونو لپاره د ټولو مینوالو ته، ملګرو ته، مسافرو، یارانو، دوستانو ته ترنم سره تا ته د دا پته وي دا درته وایم زه پټه خبره ده خو تا ته یې ښایم زه په ډېر تاوان جوړومه زه به دې یو ځلې جانان جوړوم تا ته د دا پته وي دا درته وایم زه پټه خبره ده خو تا ته یې ښایم زه په ډېر تاوان جوړومه زه به دې یو ځلې جانان جوړوم په ډېر تاوان جوړوم زه به دې یو ځلې جانان جوړوم. شعر دا سختې او ګرانې دستا په ما سر نه کوي دا جفاګانې دستا په ما سر نه کوي دا اسې نه وایمه ما دې ډېر غم کړی دا زه به یم ستا ته زما دا مې قسم کړی دا تا نه به ګران جوړومه زه به دې یو ځلې جانان جوړوم تا نه به ګران جوړوم زه به دې یو ځلې جانان جوړوم. شعر دا کله به پرېږدمه بس وزم سهرا ته بیا چې ونه وایي څوک زما ستا ته چېرته یو چنګ ته به ګوشي په لوړه ځان ته چې ګوشي ناست یم پکې یوه جونګړه ځان ته په بیابان جوړومه زه به دې یو ځلې جانان جوړوم په بیابان جوړومه زه به دې یو ځلې جانان جوړوم. اخر شعر د امید صاحب تا به هم لو کړې وي زما له مینې نه خو تا به هم لو کړې وي زما له مینې نه خو منه کوه مېړوې د ستا له مینې نه خو عارف به غلی یمه تا ته به غږ نه کوم که غم ځپلی یمه تا ته به غږ نه کوم داسې به ځان جوړومه خو زه به دې یو ځلې جانان جوړوم جانان جوړوم. ډېره ډېره مهرباني ټولو مینوالو ته دعاګانو عرض